السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست. الدرس السادس شپږم درس، دا زموږ شپږمه ویډیو ده. نو خپل درس پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. دینه مخکې چې درس شروع کړو تاسو ته هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل شروع شوی ده، هیله کوم چې هغه سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې لایک او کومنټ کړئ. د په خاطر چې یوټیوب چینل زموږ نوی ده، چې تاسو لایک او کومنټ وکړئ نو یوټیوب کمپنۍ هغه نور خلکو ته هم ښیي. نو ډیره مننه. نو خپل درس پیلو. دلته درس الخامس، خامسنه د شپږم درس ده. نو دا 14 تاسو په کتاب کتل سي، دا 14 صفحه ده. نو خپل درس پیلو چې استمع وعيد واوري او دا دوباره ځان سره راوګرځوي یا تکرار کوي. وایو دلته چې ابون پلار، ابون پلار، مور، مور، بابون دروازه، بابون دروازه، يقرأ واي یا لولي، يقرأ لولي، كأس پیاله، كأس پیاله، بنتون انجلي، بنتون انجلي. بنزم اقرأ واكتب والولي او دا ولي كيدان ثرا. اب بلار، اب بلار، مور، مور، باب دروازه، باب دروازه. نو دی درس کې تاسو دا کلمې باید یاد کړئ چې پلار ته څه وایي، مور ته څه وایي، باب دروازې ته بابون وایي، يقرأ الولي كأس پیالې ته وایي، بنتون انجلي. بل استمع وعيد شپږم، دا شپږ دیرشمه صفحه کې ده چې واوري او دا دوباره تکرار کړئ. طبيب ډاکټر، طبيب ډاکټر، معلمه معلمه یا ښوونکې، معلمه ښوونکې، معلمه ښوونکې، مهندس انجینیر، مهندس انجینیر، محاسب حساب کوونکی، محاسب حساب کوونکی، طالب زده کوونکی، طالب زده کوونکی، طالبه زده کوونکی، طالبه زده کوونکی انجلۍ. نو دلته زیاتره تاسو کتاب کې ګورئ چې المعلم الکریم ونرجو منك ومن تاسو څخه غواړو ان تكتب الكلمات على السبوره، چې په تختې باندې کلمې ولیکئ، وان تنطقها بوضوح او دا نطق کړئ په وضاحت سره. نو اوس ما تاسو ته په وضاحت ته وویل، په وضاحت سره دا نطق کړئ چې طبيب، معلمة، مهندس، محاسب، طالب، طالبة. او دوی اجازه ورکړئ متعلمینو ته چې دا په تختې باندې ولیکي. نو تاسو نه زه غواړم چې دا په کومنټ کې دا هر کلمه ولیکئ، که جمله ورسره استعمالوله، که په جمله کې استعمالوله صحیح خو ښه ده، او که نه شئ استعمالوله صرف همداسې ولیکئ. بل اقرأ والاحظ، دا ولولئ او ملاحظه کړئ. مذکر او مؤنث. دا مذکر دی، انا طبيب، انا طبيب، زه ډاکټر یم. دا سړی وایي انا طبيب، زه ډاکټر یم. مؤنث کې چې وایي انا طبيبه، مؤنث کې تای تانیث ورسره زیاتېږي، انا طبيبه، زه ډاکټر یم. دا وایي هو مهندس، هغه انجینیر دی، هو هغه مهندس انجینیر، هو مهندس هغه انجینیر دی. هي مؤنثه ده، هي ورته راځي، هي مهندسه، هي مهندسه. هذا طالب، هذا طالب، دا وایي زده کوونکی دی. هذه طالبة، هذه طالبة. نو دا زموږ نننی درس و. هیله کوم چې زده شوی مو وي، هیله کوم دا کلمې زده کړئ او کومنټ کې دې ته جملې جوړې کړئ، که جملې هم نه جوړوئ همداسې ولیکئ ځان سره تمرین په خاطر. نو په دعاګانو کې هیله کوم چې یوټیوب چینل زموږ سبسکرایب کړئ او دوستانو سره هم شیر کړئ، او که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ کې وکړئ، او دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.